د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي د بلخ ولایت خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د ښو زده کړو په موخه یې د 70 سلنه نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې او د میندو د مړینې د مخنیوي په موخه یې هڅې روانې کړي دي. در این امتحان در حدود 3000 تن از طبقه اوناس و ذکور اشتراک کرده که 3000 تن ما میتونیم 350 تن از طبقه اوناس و ذکور در این امتحان ما جذب بکنیم و این 350 تنه که ما جذب میکنیم در رشته های مختلف است که از قبیل نرسینگ عالی است، قابلگی است و همچنان دپارتمنت رادیولوژی ما جذب داریم. د افغانستان د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت پلاوي وویل چې د کانکور د نمایندانو د رقابتي ازموینې بهیر په شفاف ډول ترسره شو او په مرکز کې به ورته د طبي علومو په بیلابیلو برخو کې د زده کړو زمینه برابره کړي. انشالله که امتحان شفافیت داره، امتحان ما بسیار خوب وجه کوشش میکنیم که گرفته شه و این پارچه بعد از این که امتحانشان ختم میشه با حضور داشت هیئت محترمی که از قماندانی امنیه می باشه، از ولایت می باشه و ریاست صحت عامه باشه، اینا در مجموع مورولوگ میشن و اینا به مقام محترم وزارت صحت عامه انتقال میکنه. د بلخ ولایت مقام مرستیال په دغه ولایت کې د کورنیو ټولنیزو او روغتیایي ستونزو د حل لارې ته اشاره وکړه او د مزار شریف ښار له ټولو نارینه او ښځینه ګډونوالو څخه یې وغوښتل چې د میندو د مړینې د مخنیوي لپاره جدي کار وکړي. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د کانکور ازموینې لپاره د نمایندانو له ډلې به 350 تنه د بلخ د عامې روغتیا ریاست د روغتیایي علومو په څانګه کې ومنل شي.